د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې نشته یو امیر د لسو تنو مگر چې هغه به راوستل شي د قیامت په ورځ په داسې حال کې چې لاسونه به یې تړلي وي له غاړې سره تر دې چې یا به عدل خلاصوي او یا به د هغه ظلم خپل ظلم هلاکوي. د دې حدیث روایت طبرانی کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې څوک د مسلمانانو مشر وي، امیر وي، که هغه د ټول مملکت مشر وي، د ټول ملک مشر وي، د یو ولایت او صوبې مشر وي، یو ولسوالۍ مشر وي، خو چې څو کسانو مشر دی وي، نو دی به د قیامت په ورځ داسې حالت کې راوستلی شي چې لاسونه به یې تر غاړې پورې تړلي وي. نو که دې سړي عدل کړی وي، خپل عدل به خلاص کړي، او که عدل یې نه کړی، خدای مکه ظلم یې کړی وي، نو دی به خپل ظلم هلاک کړي، خپل ظلم به هلاکت ته ورسوي. د دې وجې نه محترم مسلمانانو ورونو، هغه کسان چې هغه امیرین دي، هغه مشران دي، که هغه په لسو کسانو مشر وي، په شلو کسانو مشر وي، په یو کلي کې مشر وي، په یو ولسوالۍ ضلع کې مشر وي، په یو ولایت کې مشر وي، صوبه کې مشر وي، د ټول ملک مشر وي، نو دوی ته احتیاط دا پکار دی چې په خپل رعیت باندې ظلم او زیاتی ونه کړي، د هغوی حقوق دي صحیح طریقې سره ادا کړي، او خپل مسؤلیت دي د قرآن او حدیث په رڼا کې سرته ورسوي، بې انصافي د هغو سره ونه کړي، عدل دې وکړي، د هغوی حقوق دې په صحیح طریقې سره ادا کړي، او په هغو باندې ظلم زیاتی ونه کړي، ځکه چې د ده په سر باندې هم بادشاه شته، د قیامت په ورځ به یې راولي او لاسونه به یې سټ پورې تړلي وي. نو که عدل یې کړی، انصاف یې کړی وي، نو خپل عدل او انصاف به خلاص کړي، او که خدای مکه ظلم یې کړی، نو خپل ظلم به یې هلاکت ته ورسوي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.